هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم درنو خوږو مسلمانانو، وخت لږ دی او په دې لږ وخت کې به یو څو د کار خبرې تاسو ته وکړم او کوشش به وکړو چې ستاسو هم یادې شي او زما هم برقرار پاتې شي. معزز محترمو، دا مونږ چې په کومه خاوره باندې اوسو دې ته پاکستان وایي او دا په 1947 کې د انګریز د لاس نه آزاد شوی دی او د سن 47 نه مخکې په دې باندې د پیرنګیانو او په دې باندې د انګریزانو حکومت او انګریزانو او پیرنګیانو د حکومت د دلی د مغولو د لال قلی د بادشاه د بهادر شاه ظفر نه اغستی. دې ته به بری صغیر وی. بری صغیر دا یو هندوستانو، دا د کابل نه راواله تر د برما پورې یو هندوستانو. په دې باندې د مسلمانانو د حکومت او د سلطنت جنډه ولاړه وه چې په دې کې د دې ملک دارالسلطنت د عظیم مغول بادشاهانو چې اورنګزیب عالمگیر ورته ویل کېږي د دلی د سلطنت د لاندې چې لال قلعه ورته ویل کېږي د حکومت کېده. انګریز زمونږ د ملک تر دننه وت، زمونږ د ملک قبضه که په چال او په هنر په آرامیتوب. بیا که تاسو اورېدلي په خپل مشرط علومو کې نو د دې ملک د آزادۍ لپاره دا ټول قومونه راپاڅېدل او یو جنګ یې وکړ. هغې ته د 1857 جنګ ازادي وایي. د 1857 جنګ ازادۍ کې د هندوستان هر قوم د انګریز خلاف وجنګېد. که هغه مسلمان و نو هغه مجنګېد، که هغه هندو و هغه مجنګېد، که هغه سیکو او وطن پرست و نو هغه مجنګېد. زمونږ اکابرینو د شاملي په میدان کې د دې وطن دپاره د تانابون او د شاملي او د سهارنپور په میدان کې جګړې وکړې، خو د غدارانو د وجې نه او د څه اسبابو د وجې نه دا جنګ د هندوستان مسلمانانو بیلو او په دې خطه باندې او په دې علاقه باندې د انګریز تسلط ډیر زیات سخت پاتې شو. انګریز زمونږ د دې وطن ټولې مدرسې ختمې کړې، اسکولونه یې ختم کړو. هغه اسکول نو مکتب به وي خو اسکولونه یې ختم کړه. مونږ ته په خپله اصطلاح کې نظام تعلیم وي، نظام تعلیم یې ختم کړ. زمونږ په علاقو کې به زما د روان دی په پارسی کې درخواستې لیکل کېدی، بلکې ما په اسکول کې د استادانو نه پارسي ویلې وه. مدرسه پرېږده، په څه کې په اسکول کې زمونږ یو پارم ماسټر صاحب و پلي کریم استاد به ورته وي، هغه به پارسي وي. ما ته پارسي په اسکول کې ویلې وه. او دا زاړه بوډاګانو که چېرته تاسو دا خپلې شتامونه وکتل نو دا به په پارسۍ کې راغلي وو. د دې ملک ژبه د دې ټول ملک ژبه دا پارسي راغلې وه، دفتري ژبه پارسي وه. نظام تعلیم یې زمونږ واغس خراب یې که، نظام سیاست یې زمونږ د لاس نه واغس، معیشت یې زمونږ د لاس نه واغس، د مسلمانانو د لاس نه معیشت واغس. په دې کې په مسلمانانو کې دوه ډلې راوچتې شوې. یو داسې د غټانو ډله وه، مالدار خلک هغوی وي یاره یو کالج جوړو
هغه کالج ته نوم کېښود علیګړ کالج و. څه نوم؟ علیګړ. دا زمونږ د هندوستان پاکستان د غټ غټ نوابان، نواب مقار الملک و نواب محسن الملک و سردار عبدالرب نشترو نمونه ځان سره یاد ساته، او دا پلانکی خان او ډنګري خان دا ټول لا جمع شو، او دوی په دلی سره خواته یو علاقه ده هغې ته ویل کېږي علیګړ کالج یې جوړ کړ. دا مالدار خلک دوی ورچندې ډېرې کولې، د دې په مقابله کې یو بل ځای جوړ شو، هغې کې اهل الله را جمع شو، د ډېر ښکلي پاک باطن سینو والا خلک را جمع شو. مولانا قاسم نانوتوي رحم الله، مولانا یعقوب صاحب، مولانا شیخ الهند صاحب. شیخ الهند صاحب خروستو خیر دی، خو زمونږ اکابرین را جمع شو، او قاسم نانوتوي صاحب، گنگوهي صاحب، مولانا یعقوب صاحب وی یاره یو مدرسه جوړو، دا ملک خرانه ټول انګریزانو واغسته، د دې مسلمانانو د دلی تعلیم د پاره یو مدرسه جوړو، مدرسه جوړه. په هندوستان کې دو فکرونه جاری شو، یو د علیګړ د سیکولر تبع والا خلک، دا څونه خلک چې پخوا زمانه کې دا د علیګړ کالج فارغ، او یو مونږ مولیان، طالبان، قاریان، حافظان چې مونږ ته به د دیوبند د فکر کسان وي. زمونږ تعلق د عالمانو د دیوبند سره دی. عالمان د دیوبند څه فرقه نه ده، ګورې دا تاسو بالکل د دماغونو وباسئ. تاسو ته که عالمان د دیوبند یو فرقه څوک جوړي چې دا یو فرقه ده، نه، غلطه. دیوبندیت د فقه حنفي د قول راجحه نوم راغلی دی، او دیوبندیت د اشعریت او د ماتوریدیت د هغه اقوال صحیحو نوم راغلی دی چې سلف الصالحین او بیا متاخرین او عالمانو اجماع د امت په هغې باندې راغلی دی. دې ته څه ویل کېږي؟ دیوبندیت. زما په خبرو باندې پوهېږئ؟ مونږ دا ویلی شو چې مولانا عبدالحی صاحب دیوبند لیدلی هم نه دی، خو عقیده د دیوبند ده. مونږ دا ویلی شو چې علامه بدرالدین عیني دیوبند لیدلی هم نه دی، خو عقیده د دیوبند ده. مونږ دا ویلی شو چې صاحب د فتح القدیر علامه ابن حمام دیوبند لیدلی هم نه دی، خو عقیده د دیوبند. مونږ دا ویلی شو چې د ابن حجر نه وروسته دیوبند 900 کاله وروسته پیدا شوی، 600 کاله وروسته، عقیده د څه راغلی؟ د دیوبند. دیوبند حق ته ویل کېږي، دا یو فرقه نه ده راغلې چې دا د یو څو کسانو د نظریې نوم راغلی دی چې پلانکې دی او پلانکې دی او پلانکې دی، دا دیوبند نه. څلورو مذاهبو حق چې را جمع کړي او په هغه حق باندې عمل وکړي، په عقایدو کې په اشعریت او په ماتوریدیت او په فروعاتو کې په حنفیت باندې عمل وکړي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ دیوبند ویل کېږي. مولانا طیب صاحب یو ډېر لوی سړی دی زمونږ اکابرین، بلکې د دیوبند محتمم دی. د هغه رسائل دي او د هغه مقالات دي، او په هغې باندې مفتي تقي عثماني صاحب لیکل کړي دي. وایي دیوبندیت څه ته وایي؟ وایي دیوبندیت دې ته ویل کېږي چې ما قبل څونه حق خلک تیر شوي دي دا حق دي، او څونه باطل چې په هندوستان کې دي، په هندوستان کې مونږ ویلی شو چې دیوبند په حقه باندې راغلی. زما په خبرو پوهېږې؟ د بریلي خلاف نور ورپسې خوا نه ځمه، د پنجپیري خلاف د نور ورپسې خوا نه ځمه، د وابي خلاف، دا ټول څه راغلی دی؟ دیوبند په حق راغلی. اوس په ترکو کې، په مصر کې، په شام کې، په فلسطین کې خو دیوبند نشته. دیوبند په معنا د دې سره چې حق خلک شته، خو د دیوبند نه فارغ خلک خو نشته کله. د هغې کې هر هغه سړی چې هغه د عالمانو د دیوبند او د هغوی د عقیدې توافق وي، نو دا دیوبندیان راغلي، په معنا د دې سره چې اهل حق راغلي. او دا دیوبند وایي څه ته؟ دیوبند یوازې مدرسې ته نه وایي راځي منده چې ته وایې بد دیوبند مدرسه ده. دیوبند یوازې تبلیغ ته نه وایي چې ته وایې چې بد دیوبند تبلیغ دی. دیوبند یوازې جهاد ته نه وایي چې ته وایې چې بد دیوبند یوازې جهاد دی. دیوبند یوازې تسبیح ته نه وایي چې ته بس تسبیح استاد یې روباسې او اللهو اللهو دې جوړ کړي وي او ته وایې چې بد دیوبند دا دی. دیوبند یوازې سیاست ته هم نه وایي چې ته ټوله ورځ سیاست کې، او د دیوبند نه، دا ټولې شعبې چې راجمع کړي چې مدرسه وي، تبلیغ وي، سیاست شرعي وي، او د دې ټولو بنیاد بیا په اخلاص باندې نه راشي. اصلي شی دا دی، ګورې ښه غټه مدرسه جوړه کړه، داسې مدرسه جوړه کړه چې د دې په شانتې مدرسه دي، او ښه جهاد وکړه،
او ښه تصنیف و تعلیف وکړه، خو چې ستا مقصد د الله رضا نی نو وایه چې خیر و برکت پکې نه راغلی دی، نه دې راغلی که اصلي شی څه شي راغلی دی؟ هغه اخلاص راغلی. اخلاص په دې ټولو امورو کې زموږ اکابرین دیوبند ډېر ښکلې خبرې کوي، دا ډېر لوی پوه خلک راغلي. زموږ طالبان نه دي، دوی چې کله وویني چې الله د شیرګړ دا مدرسه ده وتلس چته ده، اوله قاسم صاحب خو په داسې کاپر موټر کې نه راغی، اوله پلانکي مفتي سره 500 ماشینان را روان او پولیس والا ترې مخکې روان او خلکو ته اخوا شي او دې خوا شي. نو دی وایي هلکه وګوره زه خو په اوله درجه کې یم، دا ماته ولې نه حاصلېږي چې دا دته حاصل شوی دی. زمونږ اکابرین وایي د خپلو اکابرو ابتدا ته به ګورئ، د خپلو اکابرو انتها ته به نه ګورئ. زما په خبرو پوهېږئ که نه؟ د اکابرینو څه ته به ګورئ؟ ابتدا ته به ګورئ، د اکابرینو انتها ته به نه ګورئ. زما دړوان دی چې اوس دا شیرګړ کې دا تعمیرات نو شوې، دغه یو جومات او 3 4 5 6 کمرې راغلې وې، تاسو دې ټولو قوم به لیدلي وي چې د دې نه غیر څه راغلي و نو راغلي. محتمل صاحب ملنګ سړی راغلی او دغه ورکوټې غوندې مدرسه راغلې وه، نه دونه پروټوکول یې راغلی و. تاسو به هم دا نه وایئ چې زه به یو غټه مدرسه جوړوم او په هغې کې به درس شروع کوم. یو وړه کمره دې راغلي، یو جومات ته راغلی، یو د 2 کمرو والا مدرسه دی، خو چې هغې کې اخلاص راغلی للهیت. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آخر زمانې فتنې بیانوي. د آخر زمانې د فتنو نو د اشراتو نه یو فتنه او یو نښه دا راغلې ده چې مدارس او جوماتونه به ډېر زیات په عمارت او ډېر زیات په بیلډینګ سره اعلی راغلي. داسې جوماتونه به وي چې 2 چته به راغلي، خو چې تپوس کې مولا پاکستان نه مولا پکې نشته، څوک پکې سبق وایي نه، درس پکې کېږي نه. نو چې درس پکې نه کېږي او مولا پکې نه او سبق پکې نه ویل کېږي، نو ته عمارت جوړ کړه که نه. د عمارت جوړوالی خدا د دین جوړوالی نه ده راغلی چې اعمال په دې کې نه وشي. نو بهترین شی ستاسو لپاره دا د طالبانو قاریانو عوامو چې تاسو مدارس جوړ کړئ، خو په شرط د دې سره چې په دې مدرسو کې اعمال او اخلاص تاسو وي. که اعمال او اخلاص پکې وي نو کار به انشاءالله برابري، او که اعمال او اخلاص پکې نه وي نو الله تعالی دې مونږ ورته په خپله علاقه کې په چارسره کې د درمسال خټې ویوو. څه وي ورته؟ د درمسال خټ. زمونږ دې زړو خلکو به وي یا الله د درمسال له خټو نه هم په امان کې وسات. درمسال څه ته ویل کېږي؟ د هندوانو جومات ته ویل کېږي. نو د خپل جومات کې چې خټې وکړې نو خو ثواب به دله درشي، نو چې د هندوانو جومات کې خټې وکړه نو څه ثواب دله الله درکوي؟ نه. نو الله هم د درمسال له خټو نه په امان کې وسات. چې اعمال وشي او بیا هم د الله دربار کې قبول نه وي راغلی. چې اعمال وشي مو بیا هم مونږ ته هغې باندې الله څه صله رانکړي. چې اعمال وشي او بیا هم زمونږ د زړه د روښانتیا او د خیر او د برکت یو سبب نه جوړېږي، نو دا داسې اعمالونه دي مونږ په لږ عمل خو چې د اخلاص او د تقوا نه ډکي، هغې کې الله تعالی خیر او برکت اچوي. الله پاک هم په دواړه جانه خوشحاله که ناوخته دی، زما هم کارونه دي او تاسو هم ستړي شوي یې، او د هر قسم آفات و بلیاتو نه الله په امان کړو. دعا ورته وکړم که څوک پکې شته وروستو دعا وکړم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. را رب کریم رحمك کرمك دا مجلس په خپل دربار کې قبول منظور کړي. یا الله تعالی د هر قسم آفات او بلیات او شرونو نه موږ په شریکه په امان کې وسات. یا الله د دواړو جهانو خیرونه او برکتونه راکړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. د ټولو نه لوی نعمت، د ټولو نه اعظم او د ټولو نه قوي نعمت هغه ستا رضا ده. که دا ټوله دنیا زمونږ نه راضي شي او ته نه ناراضه یا الله مونږ نقصان کیو، او که دا ټوله دنیا نه ناراضه شي او ته را ناراضي نو یا الله مونږ په ګټه کیو. یا الله پاکه ته زمونږ نه راضي شي. یا الله آخرت هم په شریکه باندې ښه کړي. یا الله د قبر عذاب د ځنکدن د سختۍ نه په امان کې وسات. دې ځای کې رب کریم خیر او برکت واچي. دا مدرسه، دا جومات، دا درس د خیر او د برکت ذریعه وګرځي. بلیاتو نه په امان کې وساتي. مرستیاګانې دي د ظاهر او د باطن. دعا کوي چې الله د ظاهر او د باطن د مرستیاګانو نه په امان کې وساتي. دې ځای کې که قرضدار یو دعا کوي چې الله تعالی زموږ قرضونه خلاص کړي. د خیر د معیشت بندوبست الله تعالی زموږ وکړي. د بیمانۍ نه الله په امان کې وساتي. د بدعملۍ نه الله په امان کې وساتي. صحیح عقاید الله تعالی نصیب کړي.
چې دردونو دا کلمه هم نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله. ملګري انشاءالله څوک به هم ځي نه، د صدقې ترتیب شوی دی انشاءالله ملګري هغې ته لاړ شي.